یو بل وړوکی کلیپ درته ښکاره کوم، هغه مې په ویډیو کې هم درته ښکاره کړی، ده ما کامره راغټه کړې بیرته. هغه مې مخکې ویډیو درته نشر کړله، مخکې مې څه شی درته نشر کړله؟ ویډیو مې درته نشر کړله. ښه دا خو دلته بیخي ښه په ښکاره کېږي. ښه ګوري مسلمانانو، دا د مو له افغانستان نه چې تښتېدلي دي، دا مو خلق چې وایي دا خو توهین نه کوي، نو چې موقع په لاس باندې ورسي بیا د توهین څه کوي؟ بیا به که خدای کې ویل مسلمانانو تاسو وګورئ په دې ورقه باندې لیکلي دي، په دې چیره باندې یا ابو لؤلؤ مدد. ابو لؤلؤ المجوسي، دا مجوسي پیروزی مجوس ول، عمر رضی الله عنه په شهادت ورسول. دوی له هر هغه چا نه مدد غواړي چې هغه د رسول الله د صحابه و دښمن وي. الله ښه تاسو مسلمانانو دې ته وګورئ په عمر رضی الله عنه باندې څه وایي؟ په عمر ارمزاده باندې لعنت العیاذ بالله. ښه اوس ګورئ، او دا دې خواته ډېر خلک ورته ناست چې چکچکې ورته وایي. تاسو وګورئ عمر کوشون کف آلمان باریک الله ابو لولو باریک الله ابو لولو باریک الله ابو لولو خدا سو چکچکې اورېدي نورو خلقو ورته؟ ابو لؤلؤ نه مدد غواړي، ابو لؤلؤ ته دعا سلام کوي، ابو لؤلؤ ته وایي چې بارک الله ابو لؤلؤ، او ابو بکر د رسول الله په صحابه باندې لعنت وایي. استغفر الله. دا د موږ والا دي، د افغانستان والا دي. ګورئ د مو بعضې خلک وایي چې قاري صاحب ما زه د دوی له کتابونو نه دا خبره درته ثابتومه، که څوک وایي چې زه صحابه منم هغه شیه نه ده، ځکه دوی ته وایي چې له ضرورياتو د شیعو له مذهب نه دا دي چې د رسول الله له صحابو به براءت اعلانوي، بېزاري به اعلانوي. بالکل دا توهین څوک کوي؟ په سترګو ړوند چې ته راځې قاري شفیع الله مؤمن ته دې ګوتې نیولې دي، رب دې کافر تر دنیا تیر که د رسول الله د صحابه و په خاطر چې ته ما ته وایې او ګوتې دې راته نیولې دي چې دا قاري صاحب دغه فتنه پیدا کړې ده او څه شي دا فتنې چا پیدا کړې دي؟ آیا زه د دفاع حق نه لرم؟ رب مو په سترګو وړاندې کړه. آیا زه به د پیغمبر د ناموس او د صحابه و دفاع د دې دفاع حق به نه لرو؟ دومره بې غیرت او بې ایمان او مرتد سولاسته. دا توهین څوک کوي؟ راسه یو ځای ما کتاب راته وښیه چې د اهل بیت و توهین پکې سوی، راسه دا ګس دا میدان. خو ته به د ما د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د خلفاء راشدین و د صحابه و توهین کوې، او بیا به موږ دفاع نه کوو. ښه انشاءالله چې مخکې کلیپ به درته پرسوی عمر جان، که نه ده؟ بالکل جزاک الله قاسم محترم. خلاص وکړي الله در سره پورته کړي. ګوره یو ساعت یې خپرونه شو، الله زره شیرینګ هم نه دي پوره کړي، ماشاءالله 9.5 کسان سکرین در سره وټکوئ. جزاک الله، وخت ورکوي انشاءالله ټولو ملګرو ته. الله مو وسات. ابو بکر رضی الله عنه ته به عمر ابو بکر ته به رسول الله خو صدیق ورته ویل، ځکه بخاري کې روایت ده. قرآن ګوري دی قرآن عظیم شان کې تاسو ورسئ، علي رضی الله عنه وایي قرآن کې زه د ابو بکر ته چې الله صدیق ویلی دي چې درته ویښیم. چا ورته صدیق ویلی دي؟ الله جل جلاله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك. والذي جاء بالصدق ده رسول الله صلى الله عليه وسلم ده، وصدق به أبو بكر ده إمام علي رضي الله عنه واي. دغه آيات وبازي د اهل سنت په کتابونو کې راغلي دي چې وصدق به نه مراد ابو بکر ده، او د مو بازي ملایانو ویلي دي چې وصدق به نه مراد علي رضي الله عنه ده. یعنی دواړه دي قرآن وصدق به. الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله، الله اکبر لا اله الا الله. او بیا دا خلق وایي چې دا دروغجن، دا دومره ظالمان خلق دي چې د دې کتابونو نه زنور پسې درته ثابت کړم سي ابو بکر رضی الله سره علي رضی الله بیعت کړی ده. آیا له یو دروغجن کذاب سره یو څوک بیعت کوي؟ ها زه خبره کوم دا د اشیا کافر ټکینه هغه ما جوړو ټریکونه ما جوړو دي سره لایف خرابېږي د مو لایف. السلام علیکم قاری صاحب څنګه یې؟ ټول برابر یې؟ وعلیکم السلام. په څه شي مناظره کوي؟ قاری صاحب تا په د عمر هم غنو مانم، تا په میاشا هم غنو مانم، ستا په ابوبکر هم غنو مانم. تا صحابه کې غنو مانم، مناظره نه کوم. تا په صحابه غنو مانم، شودا بچیه ته غړ د اهل بیت او ګستاخی شودا زویا. ستا په صحابه غن کا اول ستا د ابوبکر کې غنو مانم، بیا په میاشا غنو مانم. صحیح ده. ورزه مچوسیان زنديق اولاد نه مک دو خلقو ته دوی ورونه وای. اوس خو دي يعني دا دي علي رضي الله عنه خبره دوی باندې بده ولګي د ابو بکر ته ولي صدیق ویلې ده. دا خبره په دوی باندې بده ولګي ده. دغه خلق دا خصوصي دلته دغه خپل ایمان ښکاره کوي، د خپل عقیده ښکاره کوي. ما قصدن وخت ورکړل ملګرو ته وایم کور مودان خیر وسې وخت مو ورکړو. بالکل قاری صاحب موږ هم دی وجنو کوو وخت مو ورکړل. دا د دوی اصلیت او دا د دوی حقیقت ښکاره کړی. سلام علیکم. دا د دوی اصلیت او دا د دوی حقیقت ښکاره کړی. ټول مسلمانانو ته هم داسې ښکاره کړی چې دا هغه څوک دي چې دا څوک ده. وایه سلام علیکم. کنځلې وکړه، د سلام پر ځای کنځلې وکړه. اله شروع سه بخیر. نه کنځلو ضرورت نشته، کنځلې موږ نه کوو. کنځلو څه ضرورت؟ ښه کنځلې تاسې نه کوئ نو بیا خو شیانه یې چې کنځلې نه کوي. لا نه کنځلې خو تاسې کوي، وهابیان شیعه کنځل نه کوي. نو د تا امام خوئي صاحب وایي د موږ په مذهب کې له ضرورياتو نه کنځلې کول دا وایي بهترینه عبادت ته څوک سوی نه کوي، هغه وایي شیانه ده. نه هغه خو د اهل بیت دشمنانو باندې لعنت روا دی. یعنی د اهل لعنت نه کنځلې کول، د مور او د پلار زیړي د ښځې زیړي ورته کول، کنځلې کول ورته. نه مور او پلار کنځل نه دی، هغه ته برا دی، هغه لعنت دی. وسبهم ولعنهم، سب ځان ته کنځلې زیړي ځان ته راوړي دي، زیړي وایي ورته کوي، لعنت ور باندې ځان ته وایي، هغې ټولې راوړي دي. نه لعنت او کنځلو کې فرق. ښه د رسول یعنی د اهل بیتو دښمنان څوک دي؟ اهل بیت دښمنان ډیر دي پکې. ښه یعنی چې چا د اهل بیتو توهین او سپکاوی کړي که نه؟ چا څه بیبي فاطمه زهرا کور سوځولی او چا څه د امام علي علیه السلام دروازه سوځولي وه، بیبي فاطمه زهرا باندې دروازه غورځولي وه، هغه د اهل بیتو دښمن دی. چا څه د علي حق قبضه کړی و، اول خلیفه حق د علي و. ښه شابس. اوس غوږ شه، که چا د تاسې په کتابونو کې امام علي ته خر او ځناور ویلی و، د تاسې کتابونو کې دا توهین سوی ده، هغه به هم د اهل بیتو دښمن وي؟ ولې به نه وي، هغه به هم وي د اهل بیتو دښمن. الله اکبر. مسلمانانو لوی محدثینو ته ده وویل چې دا دښمن و، د اهل بیتو دښمن. د تا په کتاب کې علي رضی الله ته مچر ویلی سوي دي. د تا په کتاب کې یعنی له امام صادق علیه السلام نه روایت، امام صادق علیه السلام هم د اهل بیتو دښمن ده.
امام صادق څنګه علیه روایت السلام امام صادق علیه السلام خو خپل په اهل بیتو کې راځي، هغه څنګه پوه شوې د اهل بیتو خو د تا په کتاب کې روایت راغلی ده چې امام صادق علیه السلام وایي چې مراد له دې آیات نه چې مچر ده، له دې مچر نه مراد علي رضی الله عنه ده. آیا علي رضی الله عنه مچر و؟ نو ما خو دا روایت نه دی لیدلی، دوره علم هم